السلام علیکم ملګرو. سکل ایشا کپ نړیر غټه لانجه جوړ شو. ایشا کپ ته خطر آیا سکل به ایشا کپ تر سره شي او کنه؟ او دا خبر هم چلی کړي ایشا کپ سم میچونو پاکستان کې ونه شو نو پاکستان به ایشا کپ نه بایکاټ کوي. پاکستان به ایشا کپ کې حصہ نه اخلي. نو آیا دا ممکن نه چې پاکستان نه بغیر ایشا کپ وشي؟ او بل طرف تر پاکستان سپر لیګ پی اس ال مینوال لپاره هم ډیر غټ خبر راغلی. په پی اس ال کې دوه نه بلکې سلوټ ټیمونه به شاملېږي. د دې ټیمونو نمونه به سوي. او شاهین افریدي د بولینګ نه بعد اوس په بیټینګ کې هم پورا پریکټیس شروع کړل چې بیټینګ زده کړي او د ځان نه یو خال راونډر جوړ کړي چې رمیز راجا او تسمه مشوره ورکړل. ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو برس تر اخره پورې ګورئ. ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ. نو راځي چې دا ویډیو شروع کړو. نو خبر کو د ایشیا کپ په سره د ایشیا کپ نړۍ سیریس مسله جوړه شوې چې دا ټول لانجره انډیا کرکټ بورډ جوړه کړې ده. څنګه چې تاسو پته رسکل د ایشیا کپ هوسټینګ رائټ میزبانی د پاکستان سره ور سره ده. خو د انډیا کرکټ بورډ چې کوم در مخکې نه ویلو چې زمونږ ټیم به پاکستان ته نه درځي. بیا چې کوم دا فیصله وکړو شو چې د انډیا څومره میچونه نو په نیوټرل وینیو باندې کوي په قطر یا دوبۍ کې چې دا سره پاکستان کرکټ بورډ منلی. خو د انډیا کرکټ بورډ او خاص کر جیش اولی چې د ایشیا کپ یو میچ به هم په پاکستان کې نه وي چې د په جواب کې پاکستان کرکټ بورډ د انډیا کرکټ بورډ له ډیر سخت جواب ورکړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي چیرمن مشر نجم سیټي ویلي چې ایشیا کپ سم میچونه په پاکستان کې ونه شو نو په داسې حال کې پاکستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه بایکاټ کوي. په ایشیا کپ کې به حصہ نه اخلي. که په ایشیا کپ کې پاکستان ټیم شرکت ونه کوي نو بیا به ایشیا کپ کینسلېږي. نه به تر سره کېږي ځکه چې په ایشیا کپ کې اصل میچ د پاکستان او انډیا دی. نو پاکستان نه بغیر ایشیا کپ کول ناممکن دي، نشي کېدی. د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي چیرمن نجم سیټي ویلي چې دا کېدای نشي چې د ایشیا کپ ټول میچونه دی بهر وشي. چیرمن نجم سیټي ویلي چې سکل موږ د پی اس ال نه دومره روپۍ ګټلې چې پاکستان کرکټ بورډ په روان کار هم کیږي. او که چېرته ایشیا کپ د روپۍ موږ ته میلاو نشي د 3 میلیون ډالر نو په پاکستان کرکټ بورډ باندې به هیڅ قسمه اثر نه پریوزي. نو پاکستان او انډیا کرکټ بورډ ترمنځ دغه لانجه چې د انډیا کرکټ ټیم چې کوم دی الریډي پاکستان ته ناراضي وسه دا خبره تیرې کړله چې د ایشیا کپ یو میچ به هم په پاکستان کې نه وي. او اوس پاکستان کرکټ بورډ هم په خبره باندې کلک ولاړ چې د ایشیا کپ سم میچونه به خامخا په پاکستان کې کیږي. او که ونه شي نو پاکستان به په ایشیا کپ کې شرکت نه کوي. د ایشیا کپ نو مکمل بایکاټ کوي. نو حالات چې کوم دی پورا ټیک نه ښکاري. که چېرته پاکستان کرکټ ټیم په ایشیا کپ کې شرکت ونه کوي او د ایشیا کپ نه بهر شي نو پاکستان کرکټ بورډ ته به 3 میلیون ډالر یعنی 13 لک ډالر چې پاکستاني ته 1 ارب روپۍ جوړیږي. دومره نقصان به پاکستان کرکټ بورډ ته راسي. نو ګورو چې سکل ایشیا کپ تر سره کیږي او کنه. زما خو نشي خیال ځکه چې ایشیا کپ 2-3 ځله مخکې هم کینسل شوی دی او چې پاکستان شرکت نه کوي نو ایشیا کپ به نه تر سره کیږي، کینسل کیږي. به تاسو سره لري چې سکل به ایشیا کپ وشي او کنه. پاکستان کرکټ بورډ اوس هر قسمه توان ته تیار دی خو ایشیا کپ به پاکستان نه بهر نه کوي. ایشیا کپ مکمل رانږدې شوی خو لا تر اوسه پورې دا ټاکل شوی نه چې ایشیا کپ په پاکستان کې وي او په بل ځای کې وي. انډیا کرکټ ټیم چې څومره هم لوبغاړي دي هغه غواړي چې پاکستان ته راشي په پاکستان کې لوبه وکړي. خو ټول لانجه جیشه جوړه کړې ده. نو مخکې به ګورو چې د ایشیا کپ په حواله سره سن نوي اپډیټس راتلونو زه تاسو سره ضروري شیر کوم. او د پاکستان سپر لیګ پی اس ال مینوال لپاره هم ډیر غټ خبر راغلی. یو څو ورځې په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر زیات وایرل چې په پاکستان سپر لیګ کې به دوه نوي ټیمونه شاملېږي. پرون په یو انټرویو کې نجم سیټي دا تاسو شو چې دا خبر رښتیا چې په پی اس ال کې به دوه نور ټیمونه شاملېږي. نجم سیټي ویل چې زه غواړم چې سلوټ ټیمونه پکې شامل شي خو د پی اس ال چې کوم فرانچایز مالکان دي په دې خبر باندې راضي نه دي. نجم سیټي ویل چې موږ دا پورا پلان نه جوړ کړی چې په پی اس ال کې به نور نوي ټیمونه شاملېږي. نو لا پورا کنفرم نه چې په پی اس ال کې به نور نوي ټیمونه شاملېږي. او بل طرف ته شاهین افریدي د بیټینګ لپاره ډیر پریکټیس شروع کړل چې بیټینګ زده کړي. خو رمیز راجا شاهین افریدي ته ډیر ښه مشوره ورکړې ده. رمیز راجا شاهین افریدي ته دا مشوره ورکړل چې په خپل بولینګ باندې فوکس وکړه. اصل کار چې کوم دی بولینګ دی دا څنګه چې د بیټینګ د لاس ستانه بولینګ خراب شي. شاهین افریدي پورا کوشش شروع کړل چې بیټینګ هم زده کړي. په پی اس ال کې تاسو لیدلو چې شاهین افریدي په ډیر خپل بیټینګ تر سره کړو او شاهین افریدي ولس هم ټیپس ورکوي چې شاهین افریدي بیټینګ زده کړي. نو دا زمونږ نن ویډیو که په پښتو ژبه کې مو د کرکټ معلومات خوښیږي نو دا ویډیو ضروري د نور خلکو سره شیر کړئ.